که یو انسان در سره نیکی وکړه او تا د هغه شکریا ادا نه کړه نو ته به د خدای د نیکو هم شکریا ادا نه کړې. علما لیکي چې یو سړی و ډېر زیات غریب و او داسې غریب و چې نه د غرمې د روټۍ درک و نه بیا د شپې د روټۍ درک. نو په لاره روان دی او دا اشعار وایي چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه. هاي هاي څوک شته چې مرګ خرڅوي او زه په بیه واخلم؟ داسې څوک به وي چې مرګ خرڅوي او زه په بیه والم؟ د ژوند نه خدا خدا چې چرته مرګ خرڅيږي او زه په بیه والم او زه مړ شم. ځکه چې د ځان لوګه خدا سړی برداشت کی، لیکن د بال بچ لوګه برداشت کول چې دی خدای دې چاته نه خي، دا د سړی د برداشت نه باندې. یو سړی ورپسې روانو، هغه چې دا اشعار واورېده نو هغه ولا 1 روپۍ ورکړه چې خدای بنده مرګ مه غواړه، دا 1 روپۍ والو بال بجله به پې وړه او وخت به دې پې تېر شي. سړی ډېر خوشحال شو، روپۍ واغسته وړه موړه وخت یې پې ټال. د زمانه انقلاباتو دا سړی چې دا د لوږې نه مرګ غوښتو، د زمانه دیچکو دا سړی د ټول ملک وزیر اعظم جوړ، یا داسې حالو چې د لوږې نه مرګ پسې ګرځېده او یا بیا د ټول ملک وزیر اعظم شي. هغه سړی چې اچا ولا 1 روپۍ ورکړې وه، بیا هغه داسې غریب شو چې هغه بیا ځان له مرګ لټولو. اړکه خیال وکړو چې دې سړی سره خو ما په ډېر سخت وخت کې د 1 روپۍ امداد کړی چې د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو او ما ولا 1 روپۍ ورکړې وه، او نن دی د ملک وزیر اعظم دی. راشه څه تجربه خو پې وکړه، بادشاہ دی د ملک. نو عزیزانو یو درخواست یې ولیکه او دا درخواست په سر باندې دا اشعار ولیکل چې الا موت یباع فاشتریه الا موت یباع فاشتریه وهذا العيش ما لا خير فيه. او وزیر اعظم صاحب زاغه سړی ما چې تا د لوږې نه ځان ته مرګ غوښتو، دا شعرونه دې وې او ما په ډېر سخت وخت کې تا له 1 روپۍ درکړې وه. نن هغه حال چې کوم ستا و نو هغه په ما راغلی دی. نن ته د ملک وزیر اعظم یې، په دې درخواست باندې غور وکړه که څه امداد را سره کولی شي. الله درخواست چې څه وخت کې وزیر اعظم ته ورننوت، وزیر اعظم ورته ډېر وژړل. دا د پاکستان دا کوڅه ډب وزیران نو، درخواست والا یو څه ایشو پیشو ایشو پیشو 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 پیونی کی چې پیلی کلی دي ته وایه چې ځای راکړي. ما ورته یو قصه وکړه، تاسو دا خیال کړئ چې جوړ وزیر په دستخط وکړي نو به دا خو جوړ زه د ضیاءالحق نیکه شوم. نو ما ورته یو قصه وکړه، ما یو طالب په دلی کې چې کتابونه خلاص کړه نو
پلار ورپسې خط ولیکلو چې راځه که نه بس دی. ازوی ورته ولیکل چې پلاره داسې چل دی چې دلته یو راجا دی د هغه لور ده، کتابونه مې خلاص کړ خو د هغه لور ده نیم نکاح شوی او نیم پاتې دی، نو دعا کوه چې دا نور نیمه موشي نو بیا درځمه. ما قبوله کړې ده خو چې دا د راجا لور ما قبول کی. ما په خبره پوهېږئ؟ ما قبوله کړې ده خو چې دا جنۍ ما قبول کی. نو خبره که خیال وکړئ ستا په قبلېدو کې ده که د جنۍ په قبلېدو کې ده؟ په دې مې پوهېږئ؟ تا خو به د وزیر اعظم لورم قبوله کړي خو چې هغه خو دې هم قبول کی که تاسو خیال راغی؟ د بادشاه لور په بام ناسته ده، سره جوړه اغوستې ده او شونډې سرې کړي دي، سترګې تورې کړي دي، او دا تاسو غوندې یو غلام جان روان دی په لاره چې داسې ورته کتلي دي. نو دا شعر وی چې سرخ پوشے لب لالے بر لب بام نظر میں آیا، سرې جامې او سرې شونډې او تورې سترګې پاس په بام ناسته ده، خدای څه به کېږي. هغې ورته د پاس نه آواز وکړو چې نه بزوري نه بزاري نه بزر میں آیا، کوتکشا په آرام تیرېږه. دا د بادشاه لور ده، نه په زور نه په مینت او نه په پیسو، دا به ستا لاس ته رانشي. نو خبره ده راجا د لور خو طالب جان استاد قبوله کړې وه، خو سوال خو چې دی د ده په قبلېدو کې نه، سوال خو د هغې په قبلېدو کې و. اوس دې بېوقوف لار ته ولیکل چې نیم نکاح شوی دی نیم پاتې دی. نو ما هغه سړي ته وویل چې خبره دا ده چې خبره د وزیر د دستخط نه ده چې وزیر په دستخط کړی دی، خبره دا متعلقه ډایرکټر ده. دا ډایرکټران په خدای قسم که د دې وزیرانو په دستخط متیاز هم کوي، متیاز کینی تجربه وکړي. نو مال په حرام کې وچی وزیر صاحب کړی دی، خاصی تاسو یو ټلیفون ورته وزیر صاحب کړی دی. ما دا ما ته ووایه چې بې وزیر یې درته څه وکړم، دا راته ووایه. وزیر کړی دی اوس ته به وایي بیا به خلقو ته وایي چې د وزیر په دستخط شوی. ځه لار نیسه لار لنډه وه، د وزیر دستخط شوی شی چې مال رانږدې کو په لتو به در باندې وخېږم. عرض مې دا و چې داسې وزیر نه و. هغه له چې درخواست ورغی نو ورته یې وجړل او ډېر یې وجړل. دا وزیران دلته یو وزیر دی د صدر دی، زمونږ په دې علاقه کې ورته یو سړي چای کړی وي، نو چای ورته کړی وي او 50,000 خو یې ورته ډزې وکړې وي کلاشنکوف باندې. هله وی کینډیډیټ را روان دی او ډا 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 ډا. اوس سړی چې د ویڼۍ خبره راشي ما پسې را منډه کي چې دا دروغه ته به لګونه وایي چې دا ویڼۍ لږه صفا کي چواړي ګنده کړې، مالا وزیر پسې دی ځه که نه چا ته دې چډه دې کولې هغه ته هغه پسې ګرځه که مالا وی. اوس نو دا خلق تاسو بارها ټرای کړي، بارها هم کتلي. وزیران دې ته نه وایي، حکومت دې ته نه وایي، حکمران دې ته وایي چې درخواست ورغی او هغه شعرونه یې پړاو که چې نن نه څو کاله مخکې ده ویلي چې علامات یباع فاشتریه وهذا العیش ما لا خیر فیه. ورته وجړل چاو په ما داسې وخت هم تېر دی چې ما د لوږې نه ځان له مرګ غوښتو، نو 200 روپۍ را واغستې، 200 او د هغه کاغذ په شا باندې د قرآن کریم یو آیات لیکل، الذين ينفقون اموالهم كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. و درخواست والا
تا په ډېر سخت وخت کې ما سره د 1 روپۍ امداد کړی، ما د هغې په عوض کې د قرآن د دې آیات مطابق چې یوه دانه څوک د خدای په نامه ورکړي نو د هغې داسې مثال دی لکه دانه وکرې، هغه بوټی شي، هغه بوټي کې 7 وږي وشي، 7 وږي او هر وږي کې سلسل دانې، نو یو په 700 شي. نو تا 1 روپۍ مال را کړې وه، نو ما یو په 700 دله درکړي، او که مزید خدمت هم نه ګوره بیا به ما خبره. عزیزانو دې ته وایي کامل انسانیت، چې د چا نیکي ای هیره نه. څوک چې د چا نیکي هیره کی، عزیزانو دام انسان نه. نن مونږ چې کومه زمانه کې اوسېږو دا دومره کمینه وخت دی او رزیل چې نیکي دې ورسره کړي نو بیا غټ کاڼی هم وله ورکه چې ما څه وخت یا قرض دې ورکو، قرض دې ورکو نو تماچه وله ورکه چې کله ما دا قرض غوښتو نو په دې مزغو مې وله چې خلاصی به وشي. قرض دې ورکو. پخوا به قرضونه خلقو چاله ورکه، قرضدار غوږ کې دی قرض. دا زمونږ د دوایه کار په خدای قسم ماړه خلق چې قرض یې وړی دی بیا په دې لار نه تیریږي، یا چې تیریږي په سایکل نو داسې تیر شي لکه د ګولۍ په شان. ورته کور دې وران شه خو 30 روپۍ دي یا 40 یا 50، کور دې وران شه. ښځی انسانیت ته ګوره. بله ورځ یو ښځه راله، ویل 2 کاله وشو زه وطن ته تللی ومه او د دې دکاندار ما باندې 8 آنې پاتې وې په دوایه کې، 8 آنې. نو 2 کاله پس رالمه مال چې هغه 8 آنې ورکم هسې نه چې قبر لی په غاړه یې ونس. ښځه سړي شیخان ګیری به دوی به یوسی بیا به مزګزار بزرگ صاحب اولیاء صاحب پردې واوري یو پیسې دې چې پردې خړلې یو پیسې قیامت کې بدر ته ویل شي چې جنت تزا خود دې سړی در باندې یو پیسې ده ارو دل اور کنه بیا و چې دې منډه کې پیسې به د جهنم په بیخ کې ورته ښکارش نو دې به ورپسې ورټوب چا پیسې راوچته کی پاس چرازی بیا به تی پریوزی نو بیا به ورپسې ورټوب. د خدای خوښه ده چې دا یو پیسې په عوض کې څومره غوپې ولا په جهنم کې وي. یو پیسې نن پردې مال خوړل خو زمونږ د مور پای دي. نن ته وګوره ستا په دې ملک کې څه ظلم روان، څه ظلم. دومره ظالم ملک به په مقدس مکه نه لکه پاکستان چې، او دومره ظالم ولې د دې نااهله حکومت د لاسه، د دې کمسلو د لاسه دومره عظیم ظلم. دا ملک د خدای د ماښام نه راپیستا، د ماښام نه راپیستا بیا پیرنګیانو امریکې ته حواله کی. دا کمسل او دا کمینه د دې کی او دوی تخپل ملک مروش. د 9 کالو ماشوم تختوا، د 9 کالو ماشوم او یو نیمه میاشت د 9 کالو ماشوم او بیا په 2 لک روپۍ واغسته وغیرہ پرې. دا ستا ملک، دا ستا وطن. ما دې په خدای قسمی چې زما په لاس کې قوت او زوري ماشوم خو پرېږده چې پردی چرګه بوزي چې په هغه ټول ملک درته داسې بمباري وکم چې درته لوټه لاندې باندې پرېږده. داسې خلک که ژوندي په دوی څه خدای دې په دوی سیلاب راولي، طوفان نوح پې راشه چې لوټه یې لاندې باندې پاتې نشي. دې ظالم قوم کې چې زه اوسېږم زه د هغې نه زیات ظالم یم.
دے ظالم قوم کی کہ ملا اوسیگی ملا داغی نہ زیاد ظالم دے کہ پیر پکی اوسیگی اگر پیر داغی نہ زیاد ظالم دے ځکه چې د ظالم قوم مرګري او د ظالم قوم سره مړي ژوندي او تعلق والا دا داغی نہ زیاد ظالمان دا استعمال پردے کشتونو باندې به ډټسن اغسته پړت او به تخته شپېته زره راوړه سلويخ زره راوړه 13 زره راوړه حکومت لا چې ورشه د جنډه بازار اجراګانو ته دا د جنډه بازار اجراګانو ته چې ډټسن واچو تختول وای جرګه ور سره وکړه جرګه ور سره وکړه ته خدای تباہ او برباد کړو ته څه د پاره حکومت چې زاغه سره جرګه وکړه ته څه د پاره جرګه ور سره نازیدانو زمانه قطن مطمئن نه دی د ملک نه بالکل مایوس او داسې مایوس چې دا اړمې د دې خولې نه باروز په داسې ظالم ملک اوسېدل چې دي دام ظلم چې ستا په مخ کې کم ملک دا ظلمونه کیږي دا څه د انسانیت خبره ده دا څه د سړیتوب خبره ده غل دے غلا غلی ونیو سړی وې زما کور وران کړي غلی ونیو جی کیس پہ رجسٹر دے کیچ پہ رجسٹر دے تانا کی کیچ پہ رجسٹر دے کچرو ته بلار شي او کچرو کې به وکیلو نیسی او کیچ پہ رجسٹر دے پلا دے کور وران کړي دے او په غلب مقدمه چلیږي او بیاش میاش تاریخونه وي د درې کاله کې بغل پټ اخلاصي پر دې کور وران کیچ پہ رجسٹر ما ته پته ده تاسو کې سونه رجسٹر نازیدانو عرض می داو خدای رانی ولی قوم د قوم خدای رانی ولی دی او انشاءاللہ نور بمرانی سی نور بمرانی سی د ځان تماشې بکوي نور بمرانی سی خدای سره پډازو یې د خدای او د پاکستان د قوم جنگ دی مونږ هم تماشا کوو چې خدای به ګټي او کدا قوم به ګټي د خدای استاد جنگ دی خدای یو څو یو تبل سکے تاسو خیال را قوم د قوم خدای نه سرکش وبا هغه ورځ یو کور دې زما ور سره ډېر همدردي و ډېر همدردي دوايانې به مې مفت ورکولې چې ګورما د وی سی آر ډرمونه زامنو روان کړي هلکه دا څه کوي دا بیګامه سي دغه راوړې ولغوندې تاسو غوندې مونږ غوندې خوارو څومره وړي بس د هلکانو سره شغل مغل جوړ کړی وی سی آر یې کور ته دا د غریبانو غریب چې څومره د زن طلاق بچی دی دومره د بد لیوه زوی به بل څه غریب وس نشته دا د خنزیر بچی خدای پیژندلی وس نشته حیران شو و تاسو خدای تباه کا چې تباه شو نړکې مې وې د رحمان بابا شعر رایات شو چې زه توبه په هغې تېر عمرو کاږم زه توبه په هغې تېر عمرو کاږم چې تېر شوی دی بې یاره په غفلت کې په خپلو کړو پیمانه وم زما څه خیالو د دې متعلق دا بد ظالمان خپل دا هغه خلک چې د روټۍ درکې نه دا مونږ او تاسو چې لږ ډېر ښه یو د پیشو ورونه یو وایي پیشو تر هغې پورې شیخ ای چې په مږو نه یي پېښه غریبه ماندګۍ غوندې پیشو را وګوره ماندګۍ میاو 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 سړي پې رحم راشي ته دغې غریبې پیشو ته لږه مږه وښایه ته د دې دا منډه بیا وګوره په مږې پسې مونږ د غریبې پیشو ورونه یو پیشو تر هغې پورې شیخ ای چې په مږو نه یي پېښه
دا مونږ په ځای خدای پاک راګیر کړي او رانیولي چې څنګه مونږ یو داسې زمونږ د ملک نظام ته وګوره دې بېایمانه حکومت ته منافق اعلان یې وکړو چې مونږ خپل بجټ واپس هم واخست خلک یې غلي کړل چې خلک یې غلي کړ اوس همغه بجټ یو شی په مزه ګرانۍ لګیا دی بجلی ګرانه کړه سوی ګیس ګرانۍ لګیا دی د خاورو تیل داسې په مزه یو شی اول خو یکدم خلکو ویل غلط دی ویل ما واپس واغستو دا بل زمونږ په ګډو کې اوښ چې را باندې خدای را مسلط کړی اوس یو شی در باندې په مزه ګرانه ډېره ښه ګورو بچې چاته به ښه کي عزیزانو دا ټول قهر چې دی دا آسماني دی آسمان ته چې متوجه شوي نه یې یونس علیه السلام قوم باندې راغلی عذاب واپس ولې لاړو ولې ځکه چې قوم د قوم متفق شو یو شو او په یو آواز خدای ته ووی چې یا الله غلطه یم کړي معافي غواړم راغلی عذاب واپس لاړو نن ستا په ملک قوم د قوم متفق کم په قهر عظیم اخته دی ستا پاکستان مذهبي طور وګوره شیعه سنی جګړې شیعه سنی جګړه به ولې کیږي شیعهګان خو په کابل کې مو د کابلیانو له قرآن ورکوي چې تاسو د شیعه جلوس چرته په سړک لیدلی یا شیعه بار راوتی شو نه شیعه خو عربو تمزي مجال دی چې کړه نن ستا په بل کې شیعه ولې فقه جعفریه غواړي لګیا دی خو ته د سړي زوی نه یې که شیعه دوی څوک ستا په ملک نن قادیانی عام لټریچر تقسیمی عام قادیانی بس تبا په ملک مانا سات څنګه اخلي او د قادیانیت نوم به څنګه اخلي خو زه سړی نه یم که بریلیان دي صاحبان بوتان زیارتونه دي شکرانی دي او مالګي دي او جاروګانی دي دا څوک کوي تاسو ورشئ دې کلو کې وګرځئ که نه د اتوار په ورځ د پبو میا صاحب میله کې د چا ښځې وي چای شیخړی مخکې شیخړی ورپسې نه مرګې شیخ صاحب چېرته تللی ښځه کې مې باد نه د باګرو دلانو ښځه کې دې باد دلته ستنې دې ورته ووالې بیا کوزڼی را په سر کړي صاحبه هلته نوبې راغستې په سوکه کې ورته دغه ټومبلي ده واخه چې باد یې ونه وي تا به ولې داسې کېږي خو ته سړی نه یې که ته سړی شوې ستا ښځه به ولې داسې کړه مونږ سړي نه یو تاسو وایئ په ایمان چې په دې لارو کې ستاسو د ښځو جنجونه تېرېږي په لارۍ کې ښځو ځان سره ډولکۍ ایښئ که نه ایښئ تاسو دا د کلو پښتانه ټول خلیل مومن څه خلیل مومن مرګرو ته هم خلیل مومن تیر شو باړې نه هغه غاړې مومن دی او دی خوا خلیل دی په لارۍ کې ډولکۍ ځان سره ایښې صاحبه ډم ورته ډولکۍ غږي زمونږ ښځې ورته لاسونه پړقوي که نه پړقوي او ټول ښار او بازار یې په تماشه یي که نه ولی خان پی را پاسی مینگا پختانه مینگا پختانه راشه چې په صدر روډ درته وکړم چې مینگا پختانه نه تا ښځه چې ټیکسي لارۍ وي روپۍ سورلی پکې سواري کېږي هغه هم پښتون مینگا پختانه نو وروره په ارام کښېنې خدای په راستی که نه پښتانه یې بېله خبره ده چې یو لنګ هم نه دی والی پرتګی اچوئ
خیال امراغی جی نه پختانه یی نه خلیل یی نه مومند یی پوه شوې پتم نه لګي چې کم قوم یی شیخیل یی که ډمان یی که کنجران یی که نیان یی خدای چې سب بلای د پښتو خدای کې رګ نشتا اوس پښتو ژبه ویلو باندې سړی پښتون کی نازیزانو عرض میں داو چې انسان جوړېدل ګران کار دی انسان هر څه به جوړ شي اوس زه په غره کې چرته یو کوډله جوړوم او پکې کینم او یو دوه بړی سي خوشي کوم ته وګوره چې د غره ته څومره دنیا برجرازي دلته یو ولی پیدا ده خور هر مراد پیاسیلی نو زمونږ د ملک خزه دلته یو دوه ډمان چامړه کړی دلته زمونږ دیره کې اعلی جوړه شهیدان راوتی او هر مراد پیاسیلی عالم قتل او د خزو خلیل مومند نه ګلاب بابا محل قتل او ریګی کې دغه کې دا سپیر څنګه کې اعلی حکومت ورته جی ټی ایس لارای چالو اعلی ګلاب بابا دی چاوی نه چرته پریوتی اب زمزم داغه دوس قوم دی لره د دې خدای قسم په خدای دی چې مخونه د دې خلق را باندې بدلي چې د یو نه دویمه خبره را سره کې غوسه راځي خبره نه پوهیږي عقل پکې نشته سړی توپ پکې نشته سار بیا یو توی دلته به ناستې دي جومات کې ناستو خبره پرت خبره به مال د مجلس کې کینې نو د مجلس آداب زده کا اول خو کینما کم مجلس ته چې چا راغوښتی نه هلته مه کېنه که کېناستې نو چې د خبرو دعوت چا نه یې درکړی نو خبره مه کوه په تیاره روټۍ ور پېښ شوې نو لاسونه ورته مخ چې ښه دا خو جوړ تیاره ده ښه دا کار مه کوه علي خادی ځان نه مه جوړوه کیدای شي لګئ د هغې په کور کې نور اینا نو کور والا به وشرمېږي که و به نه شرمېږي خبره کوئ که نه و به نه شرمېږي اوس به تاله روټۍ نوره کم ځای نه پیدا کړي نو لاسونه من غاړه چې ښه دا خو په تیاره رالي نه هره ورځ تېره کا خو چې دا کار ونه کړي کم درستخان ته بللی شوی نه خبردار چې ورته کېننې که بېعزته شوې نو ځان ته بېعزتي کوه لکه ما ته یو ورځ یو سړي وویل چای پیاله یې د لاس کې ده مونږ ته دې ستم ونه کړو ما وی منافق دې ته وایي چې پړی یوي او په خوله یې بلې او مغه پیاله یې وه نورې چای ویم نه اړه مې نه و ما ته خپله سر مې خوږېدو که تا ته مې ست کړی وی منافقت کې راتلم ستونو متونه نشته لار لنډوه لار لنډوه په لاره ځې هسې چټي ښه راواوړېدم راوړه مه داسې نیغ تېرېږه کار خلاصوه تاسو خیال راغی دي لارې لنډوئ لارې ځکه چې موږ د دې قابل نه یو چې یا موږ سره څوک کیني یا موږ چا سره کیني دا سړیتوب موږ کې شته دا انسانیت موږ کې شته که ته د چا ځای له ورشم خو دا تور ګونګټان نه دي دا جومات کې په دې وښو کې چې پیدا کېږي لیدلي مې دا جومات کې چې جمعې تیر شي که نه نو په د اخرو ورځو کې تور ګونګټان نو تور ګونګټ له چې ګوته وروړې نو ګونګټ پوسکی اچوي چې ګوته وروړې پوسکی واچي چې داسې بوی کې ته به وایې چې د دنیا ډېرانونه مې جوړ بوی کړه مونږ هغه تور ګونګټان یو وروره او کال چېرته ځیم پوسکی اچوي او که چاله ځیم پوسکی اچوي خبرو چل خو درځي نه سړیتوب خو درکې شته نه انسانیت خو درکې شته نه عقل خو لرې نه نو عزیزانو مونږ کې دا ټول صفتونه به هله راشي چې مونږ کې انسانیت راشي او چې انسانان شوي نه یو انسان به اول صفت دای چې د مطلق انسان به دې پړه کې درد په خبره به پوهېږي په سوال جواب به پوهېږي د بل تکلیف به خپل تکلیف ګڼي د بل مصیبت به خپل مصیبت مونږ د بل اول مونږ ملیانو ګو تا کرویر کی هاي 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 زوی دې مړ دی ځوان زلمه زوی دې مړ دی او زه د ادیرې ته جنازې سره لاړم
او دا غسقات ویشل کیږي زور تلاش نه سم کنه هاني ستا کور ته ختم لدر شمه دنه د خزه ولونه هاي هوی جوړ دي هغه روټه ز خورم کنه په ایمان وې دا ټیم کې چاله روټه پند ور زمونږ په دې پیدو کې وګوره ویر کوي په دې مړو باندې او ډېر ظالم ویر چې مړ یو چت شي خزه ولونه خپلوانی ویر کوي نیم خلک مړي سره روان شي نیم خلک وريجو تکینی په دې پیدو کې आवाज پکې جوړ شو ورته ټول بنڅو ټیکاله تیار ده ټول بنڅو ګیرو ولا ملکانو پټکو ولا پټکی باندې څوک سړی کیږي ا پټکه خر ته هم په سر کنه هم سړی شو ټول بنڅو ماړه تیار ده دا شو پاړې بو اوی راوري دا خزو جړاوري دا ماشومان تګوري چې دا یتیمان شو پلارې مړ شو او دا نوړای په خپل نه باسي وای په ایمان دا د انسان بچی دي یا دا انسانان دي یعنی چې یو ځکه کور وران شي التبتاله او بس کل څنګه مزه درکې او بس کل روټه خوراک کو پرېد نارز میں داو چې انسانیت خو په دولت نشي رحمان کبوت سل زره د سرو شي انسان دولت موږ د علاقې دولتمن سره دی نه دا جماعت چې پکې دا غیر چا پیر ټول بزرگان اوسي خان دی خان مالک دی جماعت کې وبن خيجي دی ډیګای تا دا جمعه پرز ګوري تاسو څومره تکلیف کړي وبن خيجي دوه په پونه ورته نه ایستي دي وبن خيجي دلته یو پمپ لګول پکار وای ښا چنده په ولو کو کنه اته ستندر والے په بم لګېدلې په توپ لګېدلې نه زبم پکې چنده واچوم کنه ما ستا چنده مې کپکې واچول دي خلکو منظم نکېږي بیا ځکه چې ته پلیته عزیزانو دا زموږ حال تاسو خیال راغی کویدن وی پکې واده یې پکې په ډوبو باندې د سلو روپو لوټونه شیندي او کورته دی جماعت کې یو ټوټه ماته ده نه سره بل کې د ګډ باندې لکه په کونه کې منډي او جماعت دروازې نه به باروزي شر باوري چې دی جماعت دا ټوټه ماته ده دا بمبای ماته ده شر باوري او ټک لاندې نه بدغه وکړي نه انسانان دا ټوټه کستا کور کې ماته شي دا به څه چلی وې سړی به ورته ګورمنو مالخه چې د خدای د کور ستا پړ کې دا قدر دی چې دې لا دې سړی ونه کتو چې د خدای په کور کې ټوټه ماته ده چې ولا سړی راوله موجوده کې مو د خپل کور درته دا د خدای کور کې به ته خلاصېږي او دا د خدای کور به ستا شپارس کوي او ته به په جنت ته ځې نو کاکاګانو منځونه ډېر کوئ ما په دې خبرو پوهېږئ نا ډېر ځان مګئ ما د جماعت درس جماعت ته راننوځئ جماعت ګندئ ټیک جارو راواله یو جارو یې کوي بازار کې ودرېږئ چې څوک خلک مانځه نه وځي کېړی ورته سموئ ستاسو نفس مړ شي جماعت ته راننوځي د استنجاګانو ځای ګوره که ګندئ جارو راواله او به پې پرېږده د استنجاګانو ځایونه ووینځه هله به انسانان کېږي تاسو خیال راغی که دا کار در کې نو انسانیت ګران کړ د تبلیغ والاو ته دلته دا جماعت دلته یو امیر صاحب اوس لا په چیله تللی دی او چڼیا جماعت ګنده دی جارو کوي دې ځای نه مې ونیو چې ونې ما ته څه بلا والی چې تېنه جارو کړې دا جماعت ټیک جارو والا دا جماعت جارو کړه کدی بیا आवाज وکړو چې چڼیا په دې جماعت کې درنه بول خاښنه ګډوډ وباسه چڼی ته بولې دا د سړي ټوکړې ټیپر پې خرڅې چې دا ستا د کوره وظیفه او ایماندار دا ټیپر پې خرڅې چې ستا د کونې د اوچتو ځایونه به درته وینځي نو عزیزانو انسانان شي انسانان کله کله چواړې نه چواړې جارو راوالی په خپله ویڼۍ جارو کې چې بند دي کوړه پرته کوړه ټوکری راوالی په خپله پکې واچوئ یو طرف ته یې وغورځوئ او به کړی شي دا جمعې په ورځې مسواک سپینه ټوپۍ او اتر متر مم په ځان مګري او چې چا اتر مګري ما ته لاس مه راکوئ معافي غواړم ما بیا زکام وایي اسخا اتر م په ځان مګلي دا اتر متر مګري څه چې جمعې مونځ ته روان یم د جواريانو ټوکری راواله ګنګي چې پرته دا په سر کا بارې وغورځوه اتېر ورځو کې مې داسې کوتک راغستی
رڼې زمونږ بند واغه مې کولاوله کنه ایو سړی هغه ماته چې ها مولانا صاحب دا څه کې دا چوریانو کار دومره لوی عالم او دغه ما خپه کې ور دغه کړ او داسې مې دا پلاستیک لفافې چې داسې مې لړه کوم په دمې ور واچولې ویلې زه دې غر کړم ما زه خو غر کوم چې ته هم را سره غر کړې دا ډېر ښه کار دی په دې باندې سړی نفس مړ شي مړ ما په خبره پوهېږي نفس دې مړ شي په ایمان وایي چې ځان ته څه وایي او جارو راوالي په دې کوڅه کې دا ځای جارو کوي یا د جومات تله جارو کوي یا په جومات کې جارو وي په دې به ښه نه ښکاري دا کار کوي که بوډاګان یې بوډاګانو د لاسه خو جومات کې امامان هم تنګي او طالبان هم دي تنګ چېرته بوډا یې زه په خپله 22 کاله بجلیګر کې امام هم دا بوډاګان به راته مخامخ ناست و ټوخېده به کله به یې لمونځ دې وګت یو بوډا مې ونیو